انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې حضرات صحابه کرام اوس یو کسر نوزي هغه جنتی ده. چې کتنو په انصارو کې یو شخص سره ننوتلو، لاس کې چپل نیولی وو او تزاده ګیرې نه یو بڅ څیدلی او داسې کړی وو. رننوتو داخل شولو. دویمې ورځې باندې بیا نبي علیه السلام وفرمیلو چې اوس یو جنتي شخص سره نوځي. بیا هغه شخص سره ننوتلو. په درېیمې ورځې باندې بیا راننوتلو. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې زه په دې مجلس کې ومه، په درېیمې ورځې باندې غلی غوندې جګ شولم. دې انصاري ته مې وویله چې ای انصاري، ما خو په کور کې جګړه کړې ده او قسم مې کړی ده چې څو شپې به کور ته نه ځمه. جواب راکوي 3 شپې به کور ته نه ځمه، او که تا خوښه وي کور کې مې 3 شپې مېلمه که. ډېره ښه ده. جګړه یې نه وه کړې، خفان نه و. اوس دغه انصاري دغه احوال ګوري، د اعمال ګوري چې دا څرنګې د باره کې زیری رسول الله ورکړی چې دا جنتي ده. عبدالله ابن عمرو العاص فرمایي، عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه فرمایي چې یوه شپه مې تېره کړله، ټوله شپه ویښ یم، دی پټ پټ ګورم چې اولې حصې کې څه کوي، دویمې حصې کې تهجد کوي، تلاوت کلام الله کوي، ذکر الله کوي، سبحان الله وایي، لا اله الا الله وایي، الله اکبر وایي، لا حول ولا قوة الا بالله وایي، استغفر الله وایي. څه وایي؟ وایي چې یوه شپه مې تېره کړه، بله شپه 3 شپې مې تېرې کړې. ماخوستان به چې کله څمنستلو لږ به ذکر وکړلو او سهار به المن سره جګ شولو. زړه کې مې لږ خفګان غوندې راغللو. لاړم نبي کریم علیه صلات وسلام ته مې عرض وکړو، دی الله نبي دی څرنګې جنتي ده؟ د نه خو زه زیات عبادت کومه، شپې ویښه تېرومه، قیام اللیل کومه، تلاوت کلام الله کومه، ذکر الله کومه، تهجد کومه، الله ته ژړا کومه. د باره کې راغلی چې دا جنتي ده، څه وجه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په ډېرو المنځونو هم نه ده، په ډېرو تلاوتونو باندې هم نه ده، په تهجد باندې هم نه ده. دا هغه شخص ده چې تر اوسه پورې په زندګۍ کې چا سره جګړه نه ده کړې او چا سره حسد نه ده کړی او چا سره بغض نه ده کړی. ځکه رسول الله فرمایي چې لا تحاسدوا ولا تباعدوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا. یو بل سره بغض مه کوئ، یو بل سره حسد مه کوئ، یو بل سره صله رحمي مه ګډ کوئ. شی بندگان دي الله ټول خپله کې ورونه. د دې وجې نه رسول الله ورته وفرمیلو چې دا هغه شخص ده چې اوسه پورې چا سره حسد نه ده کړی. نن زما او تا سینې ته وګوره څومره حسدونو نه ډکه ده. نن زما او ستا چهرې ته وګوره څومره د بغض نه ډکه ده. نن زما او تا د جسم ته وګوره څومره د ظلم نه ډکه ده. نن زما او ستا دغه سترګو ته وګوره څومره د ظلم نه ډکې دي. نن زما او ستا د زبان ته وګوره څومره د پردي ورور په مسلمان ورور په غیبتونو باندې مصروفه ده. نن زما او ستا د ذهن ته وګوره څومره د خلکو په بدګمانۍ کې غلط استعمالوو. نن زما او ستا د لاس ته وګوره څومره په ظلم سره استعمالوو. نن زما او ستا د معاشري زندگی ته وګوره او ګاونډي زندگی ته وګوره څومره خلک رانه خفا دي. هېڅوک نشته چې په معاشرې کې هغه وایي چې مانا ټول خلک خوشحاله دي. د حضرات صحابه کرامو زندگی وګوره، د هغوی اخلاق مطالعه که. ځکه اول کې رسول الله وفرمیلو الدنیا مزرعة الاخره، دنیا کرونده دی آخرت ته. چې څه کوي هغه بریبي، چې څه اعمال کوي الله به د هغې بدله درکوي. نیک اعمال ورکه الله به جنت درکي، بد اعمال کوي الله به جهنم درکي. نو خوښه ده ستا ده که نیک عمل کوي او که بد عمل کوي. الله دې موږ ټولو ته په نیک عملونو باندې توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله ته چې واورېدلی شو وویلی شو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله رب العالمین زموږ وړه غټ ګناهونه معاف کړي. الله صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. الله وړه غټ ګناهونه معاف کړي. الله د ټول عمر ګناهونه معاف کړي. الله زموږ د روژې تراویح عبادتونه ذکر اذکار تسبیحات تهلیلات
دی الله رب العالمین په دربار کې د قبولیت ولې وګرځوي. الله زموږ ډېر خطاکار ګناهګار یو، الله زموږ خطا او ګناه ته ومګوري، الله خپل رحم ته وګوري، الله موږ ټول سره د رحم معامله وکړي، الله موږ ټول زړونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه راولي، الله زموږ په کورونو کې د رسول الله مینه راولي، الله زموږ اقوال افعال د محمد رسول الله په طریقې باندې کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.